ډیر شي خلک چاہے غنارینه یا زنانه استغفار کی دو غلطیاں کې د هغې دو غلطیانو نه بعد بیا ډیر شي خلک دا شکایت کوي چې زه خو ډیر زیات استغفار کوم په ورځ کې خو دغه ماته سنف نه راځي. هغه دو غلطیاں به تاسو ته نن خمه چې تاسو کومې دو غلطیاں کوي هغه غلطیاں صحیح کوي. د هغې نه علاوه زه به تاسو ته هغه استغفار خیم چې کوم ته سید الاستغفار ویل کېږي. سید الاستغفار یعنی د تمام استغفارو چې کوم سردار دی هغه به تاسو ته نن خیمه تاسو ته ان شاء الله تعالی په سکرین باندې ځخیمه او په خپل برتم وېما چې تاسو غیات کوي او دا ډیر غټ فضیلت دی. اسیم د استغفار ډیر غټ فضیلت دی. موږ تاسو له پکار دی چې موږ په کثرت سره استغفار او په حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورځ کې سلسله چې کوم د استغفار کو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه ورځ کې سلسله توبه کوم حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ګناہوں نه معاف بالکل صفا معصوم د هغې نه باوجود باغه سلسله استغفار نو موږ له پکاردار چې موږ چې څومره زیات وګو نو زمونږ به کې فائدہ ده. موږ ګناګار د الله رب العزت ګناګار بندگانی چې موږ څومره زیات استغفار کو دا غي سره چې کوم دی الله رب العزت په زمونږ ګناہوں معاف کوي. او دا سید الاستغفار چې کوم دی په دې باره کې چې کوم تاسو رن استغفار خیمه په دې باره کې په حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم کس دا سید الاستغفار سارو وي په یقین سره نو کده د ماخام نه مخکې مړ شي نو دی به جنت ته ځي او که ماخام وي نو کده د سار نه مخکې مړ شو نو دی به جنت ته ځي. څومره غټ فضیلت دی. د هر انسان دا خواهش چې د مرګ نه بعد چې کوم دی ډایرکټ جنت ته لاړ شي په جنتیانو کې داغه حساب وشي. نو که تاسو غواړئ چې تاسو په جنتیانو کې حساب وشي نو دا سید الاستغفار به تاسو ته اوس خیمه زه تاسو ته بیانوم تاسو ته به زده کوم دا زده کړئ او سارم وای او ماخامم وای کم از کم یو ځل وای دا سید الاستغفار او داغې نه علاوه چې کوم استغفار تاسو خیمه نو هغه چې کوم دی څومره په کثرت سره ویل شي کم از کم چې کوم دی پروس کې سلسله دا نور استغفار وای. راځو دو غلطیانو طرف ته. ډیر چې خلک داسې چې غصریب استغفار کې استغفار 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 دا ګوره استغفار نه دی او بعض خلک وي استغفار 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 نو دام استغفار نه دی. دا دو غلطیان ډیر چې خلک کوي په مخه لګي ما دومره زیات استغفار او استغفار نه دا استغفر الله کم از کم چې کوم دی مختصر ترین استغفار دغه دی استغفر الله سمجھ کی خبر راځي دا چې مختصر ترین نه استغفر الله د دې لږ بڑاو کې استغفر الله ربي یا استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه دا پروس کې کم از کم چې کوم دی سلسله وای. اوس راځو سید الاستغفار طرف ته چې د کم په حدیث کې غټ فضیلت راغلی چې کوم سړی سار دا وای دا استغفار سید الاستغفار کې د ماخام نه مخکې مړ شو نو دی به جنت ته ځي او که ماخام یو سار نه مخکې مړ شو نو دی به جنتي په یقین سره یو سړی دا وایي. هغه دی په سکرین باندې تاسو ته په نظر راځي زه راته ویما اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. یو ځل بیا وره دا ګوره تاسو ته جګم دې تاسو پړاول نه شي نو زما دا ویډیو نه دا بار بار اورئ دا ځان سره ډاونلوډ کړئ او دا بار بار د الفاظ اورئ بار اورئ نو تاسو دا غي سره به اجازه کوئ نو یو ځل بیا وره بالکل په آرام سره اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. دا سید الاستغفار
نو ان شاء الله تعالی تاسو د دې اهتمام وکړئ په ورځ کې چې کوم دی یو ځل کم از کم یو ځل سار دا وای دا سید الاستغفار یو ځل ماخام دا غي نه علاوه چې کوم استغفر الله ربي استغفر الله ربي دا چې کوم دی په ورځ کې کم از کم چې کوم دی سل پیری وای سل پیری سار سل پیری ماخام دا وای استغفر الله او د دین علاوه دا خو کم از کم دی دا خو د دین علاوه چې څومره اضافي کول شي نو دې ډېر شی برکات دي په دنیا کې د هر قسم لا آفات او بلیاتونه د انسان حفاظت کیږي دا شان د ګناہوں صفایم کیږي او پریز کې چې کوم د تنګیم لري کیږي ډېر شی د دې چې کوم د فائدې دي دنیاوي فائدې بګیم دي نو دا ویډیو سمخیم شیر کړئ او که چینل باندې نه نو دا سبسکرایب کړئ اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.